او نیکې هیلې. موږ تاسو نن د ډاکټر صاحب هارون صافی چې د سیستم هاضمې متخصص تر ډاکټره پورې د خپل تحصیل کړی دی او دلته موږ سره همکار دی. موږ غواړو د ډاکټر صاحب صافی سره د سیستم هاضمې د انډوسکوپي په اړه خبرې وکړو. ښه راغلاست ډاکټر صاحب محترم. مننه. ډاکټر صاحب زموږ لیدونکو ته تاسو وایاست چې خپله سیستم هاضمې انډوسکوپي څه ته وایي؟ انډوسکوپي ډاکټر صاحب د جهاز هاضمې او پرمختللې ټکنالوژي ده چې دوه برخې لري. یوه برخه د تشخیص ده او یوه برخه د تداوی ده. یو پایپ مانند اوږد فلیکسیبل ټیوب یا نرم پایپ باندې آله ده چې هم د تشخیص او هم د تداوی لپاره د جهاز هاضمې د امراضو تشخیص او تداوی لپاره استفاده کیږي. کوم مریضان د متخصص صاحب باید انډوسکوپي وشي؟ ډاکټر صاحب دغه مریضان موږ په څو کټګوریو باندې تقسیموو. یوه هغه کټګوري مریضان دي چې باید حتمی 100% انډوسکوپي وکړي، بغیر د انډوسکوپي نه باید ډاکټر دوا ورنه کړي. یو هغه سروایلنس انډوسکوپي چې د تعقیب لپاره کیږي یا د صرف د دې لپاره چې د مرزونو په وخت باندې تشخیص وشي، او یو هغه برخه ده چې څوک دوامدار کم مرض لري یا کرونیک ډیزیز لري. اوله برخه هغه مریضان دي ډاکټر صاحب چې سترونګ انډیکیشن یا جدي سپارښتنه ورته کیږي چې باید انډوسکوپي وکړي، چې د چا وزن کمیږي، ډاکومیټیازو سره وینه راځي، توره یا سره وینه، دوامدار استفراغ لري، کمخوني لري، استفراغ سره وینه راځي. او بعضی ګایډلاینونه دا وایي چې په نوره دنیا کې د 50 کلنۍ نه وروسته انډوسکوپي کمپلسري ده یا ضروري کیږي. په افغانستان کې نه ده، په نوره دنیا کې دا چې 50 کالونه اوړي هر سړی خپل انډوسکوپي کوي، خاص کر د کولمو انډوسکوپي. دویم هغه سروایلنس انډوسکوپي ډاکټر صاحب چې څوک د فامیلی تاریخچه سرطان ولري، نو خلکو ته انډوسکوپي توصیه کیږي چې په وخت باندې امراض تشخیص شي. او باید وایم چې فامیل کوم غړی په 50 کلنۍ کې تشخیص شوی، دا به د 10 کاله مخکې دغه نه خپل انډوسکوپي شروع کړي، 15 کاله وروسته. او یا هغه کټګوري خلک دي چې دوامدار د مرزونو نه کړيږي، لکه څوک د تیزاب راتللو لري، هغه لپاره موږ انډوسکوپي کوو چې آیا د خو کوم مشکل نه جوړ کړی. دغه څو کټګوري باندې مریضان تقسیمېږي. مننه. انډوسکوپي په افغانستان کې په کوم حالت کې ده سیستم؟ ډاکټر صاحب دا ډېر یو هغه پوښتنه ده. د یو مفید انډوسکوپي د لپاره دوه برخې ضروری دي. یو برخه هغه چې مسلکی کسب کې وي، دویمه ټکنالوژي ورسره وي. که یو کس مسلکی ټکنالوژي په لاس کې نه لري، هغه به فائدې ده. که یو کس مسلکی نه وي او غټه ټکنالوژي ورکړي، دا به فائدې ده. نن سبا دنیا کې انډوسکوپي دی لپاره نه کیږي چې ته ماته دومره غټ سرطان تشخیص کا، یا یو څوک ډوډۍ نشي تیروي دا ماته تشخیص کا، دا خو تشخیص کیږي، دا خو معلومدار مرض ده. انډوسکوپي نن سبا دنیا کې دی لپاره توصیه کیږي چې ته یو سرطان د دې نه مخکې چې پرمختللی شي دا تشخیص کا او د انډوسکوپي په واسطه تداوی کا. البته په دغه دواړو برخو کې موږ ډیره غټه تشه لرو، هم د مسلکی متخصصینو چې دغه وړتیا ولري چې پر وخت باندې سرطان تشخیص کړی شي، او هم د ټکنالوژي برخه. دې دواړو کې ډیر کار پکار دی چې دغه نن سبا نوي معلومات راغلي چې په افغانستان کې د سرطان د معدې او د کولمو او د مرۍ په زیاتېدو دي. یوازینۍ لاره همداره چې په متخصصین پیدا شي، داسې هم نشته چې بیخي شته نه. متخصصین موږ لرو خو په کمه کچه دي چې دغه انډوسکوپي وشي او په وخت باندې سرطان تشخیص شي او د انډوسکوپي واسطه بیرته تداوی شي. او آیا متخصص صاحب عوارض جانبي انډوسکوپي لري که نه لري؟ ډاکټر صاحب دا یو داسې سوال دی چې په افغانستان کې د هر چا په ذهن کې دی. په دې باندې مخکې ما خبرې کړې دي، بعضې ډاکټر صاحبان حتی په دې عقیده باندې چې انډوسکوپي یا زخم جوړوي یا سرطان جوړوي. انډوسکوپي که مشکل جوړوي، هغه د انډوسکوپي په وخت کې جوړوي. دې نه وروسته چې انډوسکوپي او ځلوشه بیا نه زخم جوړوي نه سرطان جوړوي. البته د انډوسکوپي کولو نه وروسته باید هغه د انډوسکوپي وسایل صحیح تعقیم شي چې کم داسې بکټریاوي یا جراثیمونه ځان سره انتقال نه کړي. او د دې لپاره نن سبا پرمختللې ټکنالوژي ده چې د هر مریض د استفادې نه وروسته هغه تعقیم کیږي، منځل کیږي، پاکیږي، چې بیا هغه بل مریض ته استفاده کیږي. نور زخم او سرطان کم مشکل نه جوړوي. مننه، تشکر. مننه ډاکټر.